السلام علیکم دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ 3 لنډ مهم خبرونه ووایم. ویډیو تر اخره وګورئ. که په دا چینل کې نوي یاست دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان چې د آیرلینډ سره 500 ورځې لوبې کوي، هغه تاریخونه معلوم سول. د روانې جنوري میاشتې په 21مه اوله لوبه ده، دویمه په 24م تاریخ ده، دریمه په 26م تاریخ ده. افغان لوبډله به د آیرلینډ پر وړاندې د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو په مخه د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ډګر ته کښته سي. د کرکټ نړیوالو شورا د ټیسټ لوبو تازه درجه بندي اعلان کړه چې افغان لوبډلې پکې 9 مقام خپل کړی دي. تر دې مخکې افغان لوبډله په 10 مقام، اول مقام نیوزیلند، دویم استرالیا، دریم انډیا، څلورم انګلند، پنځم ساوث افریقا، شپږم سریلانکا، اووم پاکستان، اتم ویسټ انډیز، نهم افغانستان، لسم بنگلادیش چې افغانستان له بنگلادیش څخه هم مخکې دی. زما له طرفه د ټولو افغانانو ته مبارک وي. بلخوا بیا راتلونکې میاشت د پاکستان سوپر لیګ یا پی سی ایل شروع کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ او په خاصه توګه د پېښور زلمي مالک جاوید افریدي د افغانستان کرکټ بورډ او لوبغاړو څخه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په سوپر لیګ یا پی سی ایل کې ولوبېږي. محمد نبي، مجیب او راشد خان د روان کال پاکستان سوپر لیګ یا پی سی ایل لپاره په پلانچینیم کټګوري کې نوملیکنه کړې ده. تاسو موافق یاست چې زموږ اتلان د پاکستان لیګ کې ولوبېږي؟ دغه لیګ راتلونکې میاشت پیلېږي. ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر په کمنټ کې راته ولیکئ. دا و زموږ د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په